یو ورور پوښتنه کوي مفتي صاحب محترمه زموږ د مسجد امام صاحب د هر فرض لمانځه څخه وروسته یو واري الله اکبر او 3 واره استغفار وایي دا عمل سنت دی که نه؟ و سنت دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د لمانځه څخه فارغ سو استغفر 3 3 واره به استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او تر هغه وروسته به اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا دعا ویل. او د مسلم شریف روایت دی حضرات صحابه کرام وایي هغه صحابه کرام چې شاته به کښېنستله شاته به ناستو هغه صحابه کرام چې شاته به په صفو کې شاته وه هغه وایي موږ به اکثره د لمانځه په ختمېدو باندې هغه وخت خبر سولو کله چې به مو د تکبیر غږ واورېدی یعنی د لمانځه څخه وروسته تر سلام ګرځولو وروسته به په مسجد کې آواز پورته سو ټولو لمونځ کوونکو به وویل چې الله اکبر. دا د مسلم شریف روایت دی د ابو امامه رضی الله عنه. نو یو وارې تکبیر ویل او 3 واره استغفار او بیا تر هغه وروسته اللهم انت السلام ومنك السلام دا سنت عمل دی کول یې پکار دی باید هر څوک یې وکړي.